السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی اول خو خپل نوم او د مینوالو څخه خپل تعارف وکړئ. ما نوم فرمان دی، د ګڼ اوسېدونکی یم، په قرطبه پبلیک سکول کې سبق وو. جی په څوم کې سبق وایئ تاسو؟ موږ په 10 کې سبق. ښه جي تاسو نن راغلی یاستئ د باجوړ سپورټس کمپلیکس د میلې ته، نو په دې هکله به تاسو څه ویل غواړئ؟ موږ د دې په هکله به تاسو ته دا ووایو چې دا میله زموږ دپاره یو ښکلا ده او دا میله چې دا زموږ د باجوړ یو نوم دی. بار ته به دا پته ولګي چې باجوړ هم څه حق لري. لکه چې ستاسو به دا مطلب چې باجوړ هم د امن کور دی، د امن ځای دی. بالکل باجوړ د امن ځای دی. باجوړ کې سهولتونه نه وو، دا پکې یو غټ سهولت راغلی. ښه جي دا راته د میله کې تاسو څه ولیدل، څه به اخلئ، څه به کوئ دې هکله؟ یاره ډېره څه مو ولیدل او داسې شیزونه مو ولیدل چې هغه مونږ په ژوند نه وي لیدلي. ښه لکه جي ستاسو مطلب دا چې زاړه کوم مونږ د نیکونو هغه دغه وو هغه تاسو ولیدل، هغه زوړ یادګار یې بیا راتازه کړو. بالکل زمونږ زوړ یادګار یې راتازه کړو. هغه مونږ ولیدل، پخواني هر څه مونږ ولیدل، د بار ملکونو مرغۍ، ماران، هر قسم شی ځناور مونږ ولیدل. ښه جي په اخره کې به د باجوړ عوامو ته څه پیغام ورکوئ؟ اخیره مونږ د باجوړ خلکو ته دا پیغام ورکوو چې دا میله دی بار بار کیږي. دا زمونږ یو کلچر دی، دا زمونږ ښکلا ده، دا زمونږ د ټولو دپاره یوه پیدا ده. یو فخر خبره ده باجوړ دپاره. دا د باجوړیانو دپاره یوه د فخر خبره ده چې دا زمونږ په دا کې کېږي، زمونږ ځای په مخ په وړاندې لاړ شي. یو جهان مننه ټیم راکولو یار. جي ستاسو نوم د مینوالو سره خپل تعریف وکړئ. زه محمد اسحاق زما د ادب په دنیا کې نوم دی او د بابا باجوړ ادبي ملګرو صدر یم، د واقع د نشته یوت ارګنایزیشن هم صدر یم. ښه جي دا راته وایي تاسو نن راغلی یاستئ باجوړ سپورټس کمپلیکس ته د میلې په هکله، دې په هکله به تاسو څه ویل غواړئ؟ نو داسې ده چې کومه د دې میلې خبره کېږي، دا یو خو زموږ دغه سیمه چې کومه ده تاسو چې لیدله په دغسې یو زون کې چې ریډ زون ورته ویلی کېږي او په یو جنګي ستونزې نه راتېره شوله، او بیا زموږ دغه ثقافت باید چې موږ ژوندی وساتو. د دغې په لړ کې دغه لړۍ پیل شوې ده او تر دې دمه چې موږ کوم وینو ډېره ښه ده او ډېره زبردسته ده، ډېر خوند کوي او د خلکو جوش او خروش او زموږ داسې کلتوري او ثقافتي او څه تهذیبي پانګې او څه داسې خبرې چې موږ دلته ولیدلې، د هغې منظرکشي وشوله. ډېر زیات خوشحاله شو او زما د ماشومتوبه چې موږ ډولۍ لیدلې وه بیا موږ نه ده لیدلې، زموږ ودونه بل شان شو. زموږ کلتور چې کومه دی هغې کې سوشل چینجز څه شي ته وایي هغه پکې راغله، خو نن چې موږ کومه نظارکشي وکتله چې په هغه کې د ډولۍ وغیره او زموږ پخوانو مشرانو چې کوم زموږ په کلتوري د زمیندارۍ یا د نورو سره وو، هغه شیونه موږ ټول دلته ولیدل، موږ وکتل او د هغې منظرکشي مو ولیدله. ډېر زیات خوشحاله شو او زه چې د خلکو جوش کوم وینم او بیا زه به د خپل زوړ کلتور کې کومه مینه وینم، نو یقینا چې دا د ذکر وړ ده. ډېره ښه او ډېر په زړه پورې میله ده. جي لکه ستاسو مطلب دا ده چې په دې نننۍ میله کې زموږ د پښتو هغه زوړ یاد راتازه شو. جی جناب، زوړ یاد هم او موږ ته دا وښودلی شو چې کلتور چې کومه دی دا د یو قوم یو سرمایه وي او باید چې دغه کلتور موږ په پام کې ولرو او دغه کلتور چې کوم دی دغې موږ څارنه وکړو. خو زموږ کلتور چونکې ډېر مهذبه کلتور دی، د پښتون کلتور او بیا د پښتون او پښتونولۍ خبرې ته که موږ راشو، زموږ تړې چې کومه دی په پښتونولۍ کې 15 تړې او هغه تړې تقریبا ما دلته چې کوم دی په 15 ولیدلې او خوی خصلتي او یا دود دستوري د پښتنو هغه په خپل ځای، خو دلته چې کومې تړې وي لکه د جرګې او لکه د موږ د ولسي لوبو د سکي او د پټپټواني او د شلغاتي او دغسې زموږ د ماشومانو چې کومې فولکلور یا ولسي ادب دی په هغه کې او بیا په پښتونولۍ کې په 15 تړو کې چې کومې تړې دي هغه موږ دلته وکتلې، ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر زیات. ښه جي په اخره کې به تاسو د باجوړ عوامو ته څه پیغام ورکوئ؟ د باجوړ عوامو ته خو زما دغه پیغام دی چې لوستي شئ، کتابونه ولولئ، خپل کلتور، خپل تهذیب، ثقافت هغه ژوندی وساتئ، د هغه څارنه وکئ او زموږ په کلتور کې او زموږ په پښتونولۍ کې او چې کوم زموږ د مینې درس دی هغه درس واخلئ،
په ټوله دنیا خواره شي ټولې دنیا ته د مینې درس ورکوي او د امن پیغام ورکوي. یو جهان السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی ستاسو نوم د مینوال سوال خپل تعریف وکړئ. جی زما نوم حمزه راجان دی او په خبر کې مطلب وخت تر اوس دی خو باجوړ ترالم چې باجوړ حالت مې ماشاءالله ډېر ښکلی شوی ډېر ښایسته ښکاري او زما نوم جی حمزه راجان دی زه بتایي اوسېدونکی یم عثمان خیل. جی تاسو دلته اوس کډن راغلی سئ خپل باجوړ ته؟ او جی به دلته راغلی یو بس دلته اوسېږو چې دا باجوړ ماحول مې ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله شوم او بس جی تاسو نن د میلې ته چې راغلی سئ باجوړ ثقافتي میله په دې په هکله به تاسو څه ویل غواړئ؟ بس په دې هکله دا ویل غواړم چې بس ماشاءالله زموږ باجوړ په ډېر خوبصورتي راوړه ډېره مزه وکړه او ماشاءالله بس داسې ماحول وي ماشاءالله باجوړ به ډېر مخکې لاړ شي او مخکې روان یم انشاءالله. جی ستاسو مطلب دا چې دا میله د باجوړ یو امن پیغام دی؟ بالکل جی. جی په اخر کې به تاسو باجوړ د خپل عوام ملګرو ته دې ته به تاسو څه پیغام کوئ؟ بس دې ته دا ویل غواړم چې مطلب بس داسې دا کوم باجوړ ماشاءالله نن سبا ډېر ښکلی روان دی. تاسو زما دا پیغام دی چې مطلب د ځانه دا اخوا دېخوا کارونه مطلب ځان بالکل ماشاءالله زموږ باجوړ ډېر صفا دی ډېر مطلب خوږ ماحول دی ډېر ښایسته خلک دي ډېر مینهناک خلک دي نو ماشاءالله زه ډېر باجوړ کوم خپل خلک دي نه ډېر زیاته شکریا ادا کوم. او جی د اخر راته دا وایي چې د باجوړ کې دا کومه میله ده باجوړ ثقافتي میله دا تاسو لکه دې په هکله به تاسو موږ ته څه وایي چې دا میله دې بار بار کېږي؟ بس او جی کله نه کله دې کېږي کله دا ډېر خوند راپرېږدي مزه راوړي موږ کسان ډېر مطلب موږ ماشومان چې کوم دي غټ وي سټوډنټان وي دې ټوله ډېره زیاته مزه ورکوي بس دې ته مطلب دا مطلب کم از کم میاشت کې کېږي داسې ته کېږي نو ډېر خوند مزه به راپرېږدي. جی دلته خو موږ ولیدل لکه مختلف قسمه خلک او مختلف قسمه لکه زموږ د نیکونو زوړ یو یادګار دغه کې موږ ولیدل که نه نو دې کې تاسو په خپل څه ولیدل څه پکې خوښ شو؟ بس ماشاءالله مونږ خو دلته رالو بل زنګوګان منګوګان کې مطلب مونږ دلته چکر مکر خډېرې والو خو دا کوم دا نور ماحول مې ډېره مزه یې راکړله او ډېر مطلب ښکلی ماحول و ډېر زیاته مزه یې راکړله مطلب پخوانو خلکو د هغې یادګارونه ته رامخکې ډک کړل ډېر زیات. یو جهان مانا جی ټیم راکولو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام په خیر. تاسو نوم او تعارف څه میلاو خپل تعارف وکړئ. زما ناصر خان ناصر نوم دی د باجوړ بام د دې ملګری خزانچی مو د کلچر اسوسییشن چې دی دا هم خزانچی مو. جی نن تاسو د میله د خوبصورت باجوړ کې د په خپل تاسو موږ څه ویل غواړئ؟ بالکل دا میله چې دا په قبایلو کې چې دا په اول ځل دا په باجوړ کې په تاریخ کې په اول ځل دا الحمدلله په دونه ګڼ تعداد سره چې دې کې مختلف ستونونه لګېدلي دي کم چې زموږ د سپین روبو د مشرانو کم کلچر او کم ثقافت او کم څه به استعمالول کم زراوت به استعمالول هغه الحمدلله تاسو په سټال کې په نظر راځي دا کم ګلونه چې لګېدلي دي دې کې چې دینو د باجوړ د خپل علاقې ګلونه دي دې کې پارامینې ټول هم دغه د پټو د غرونو ګلونه دي چې دا قدرتي په دې سپرلي موسم کې خدای پاک قدرتي کوي ځکه باجوړ چې د باجوړ په ګلونو مشهور دی باجوړ ګلونه دا په دې وجه مشهور دی چې دا تاریخ لیکي چې په ګڼ تعداد سره دا په باجوړ کې د ګڼه پیمانه باندې دا ګلونه کېږي په باجوړ کې او دا په تاریخ کې لیکل کېږي چې دا به د دلي استعمال کېدل څنګه چې انډیا دلی چې دی هلته به استعمال کېدل کله چې په 1973 کې باجوړ چې د دیر برخه حصه وه د ضلع دیر برخه حصه وه نو په هغې کې به چې کله پټیکلجان په ملکان کې ناستو د دیر او د باجوړ پټیکلجان چې به ناستو کوم مشران به چې د باجوړ نه دغه ته تلل پټیکلجان ته ملاقات لپاره همدا باجوړ ګلونه به هغو ته ډالۍ کول په بټو زرداري بټو د بټو چې دی زرداري سر چې کوم دی د بېنظیر بټو والد صاحب چې کوم دی هغه چې کله رئیسي کانفرنس رابوللی و په لاهور کې هغو ته هم د باجوړ ګلونه ویلی کېږي چې دا باجوړ ګلونه هغو ته ډالۍ شوي هغه مېلمنو ته وړاندې شوي خو چې لکه مونږ باجوړ اوسو چې کومه ګانا جوړه ویلا چې باجوړ لکه ګلونو باره کې لکه دا ګانا لکه صحیح ده لکه یو ګپ نه دی نه بالکل دی پس منظر شته دی چې کومه مصرت اورېدونکي اوري د دې پس منظر شته دی او دا څه چې پکې یادېږي دا په دې علاقه کې شته دی. خو چې لکه مونږ باجوړ کې چې کومه ثقافتي میله جوړه ده په دا لکه د باجوړ ته یو امن پیغام دی په هکله به تاسو څه ویل غواړئ؟ بالکل دا د امن پیغام دی دا د هغه ځوانانو د هغه مشرانو دا قربانیانې وي چې هغه تور قانون افسیار ورغړاو هغې کې د سابقه مینې صاحب شهابالدین خان ډېر زیات رول و کوم چې ځوانان دي د هغو رول و هغه کوم تور قانون چې و هغه یې ورغړاو او الحمدلله دا په ضلع کې په صوبه کې ضم شوله دا ضلع او الحمدلله موږ د اوس هغه ثقافت چې کوم دی په نورو ضلعو کې به چې څنګه کېده د خپل کلچر ثقافتي که هغه د پنجاب کلچر و که هغه د سیند کلچر و که هغه د پښتون کلچر و هغه شانتې اوس په د ضلعو کې هم دغه شروع شوی دی موږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هم دا مطالبه کو د عمران خان صاحب هم دا مطالبه کو چې دا میلې چې دي
دا موسم بهار چې دی دا میله چې دا د هر کال موږ ته کوي او ان شاء الله موږ پوره مرسته وکړو ان شاء الله په دې کې موږ هر قسم انټیک سره وړو تاسو ګورئ تاسو لاسټال تاسو خپل کتلې لیک دې کې چې کوم ثقافتي قبایلی روایت دي هغه تاسو ټول په نظر راځي خو چې لکه دلته موږ وکتل دلته زموږ پوره کې انتظامیه چې کوم دا که پوج دی پولیس دی لیویز دی دا د عوامي حفاظت لپاره ولاړ دي پرې سره ورته حق لګي تاسو ویل غواړئ بالکل موږ د انتظامیه د فورسز دی کو لیویز دی کو پروتوکول ډي سي کوم انتظامیه ده دا غوډه شکریا ده کو او واقعي حقیقت دی چې هغه ډېر ستړي ورکړي ډېر خدمات دا غوم دي کې د قربانیانو شامل دي دا د غوږ د قربانونو نتیجه ده چې نن په ګڼ تعداد څه چې دی داسې یو دور چې په داسې دوه کسان هم نه یو ځای کېده درې کسان هم نه یو ځای کېده الحمدلله د فورسز د دې قبایلو مشرانو کشرانو همزولو د دې لیویز فورسز د ارمي فورسز دغه قربانۍ دي چې نن رنګ راوړی دی او دا ګڼ تعداد باندې په دې میله کې خلک شرکت کړی دی یو جهان مننه جی تاسو ټیم راکاو تاسو یو جهان مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام مهرباني جی تاسو نوم د مینوال سوال خپل تعارف وکړئ زما نوم ولایت خان دی او د خر سره می تعلق دی د باجوړ یم خاجي نن هو باجوړ کې ماشاءالله خو ګرمه میله جوړه ده تاسو چې راغلی ste مختلف کسان هم راغلي دي د حق لګو تاسو ویل غواړئ نو بس دا زموږ د خپل روایتي خوراکونو ما به خپل روایتي خوراکونه لګولې دي او د مینوال ته هم چې تاسو ډیره شکریا چې تاسو راغلي وای د خپل هر څه په خپل ګورئ نو دغه شی تاسو لمخې خاجي لکه موږ چې موږ باجوړ کې لکه په 2019 کې کوم د پښتو کلچر باجوړ میله چې جوړه شو دا د باجوړ ته یو امن پیغام دی جی بالکل امن پیغام دی موږ خلکو ته چې راشي ویني دا به دوه ورځې سټارټي او په دې کې موږ د باجوړ چې کوم خپل خوراکونه دي کوم موږ په خپل خورو پیداوار کوو هغه خوراکونه پکې موږ لګولې دي زیبه پکې هنرمند دي هر قسم دغه دي جرګه ده پکې نو داسې ماشومان ډرسونه پکې لګولې ټول خلک دې تراشن ډېر مهرباني خاجي دې کې لکه موږ وختي عمر کې پښتنه کوله هغه ویل چې لکه ډولې د ودونو ډولې هغه خو لکه ویل چې لکه زمونږ چې کوم زلمي کل کلچر ماشومان چې لکه دغه ډولې مولې زمونږ لکه روایتي واده رواج بدل دی کنه او ډولې چې کوم ځای زمونږ د نیکونو یو تاریخ نو په دې حق لګ تاسو ویل غواړئ نو زه خو دې پرایویټ سکولونو ډېر شکریا ادا کوم چې دوی دونه مهنت کړی دی کنه او دې زمونږ دا زوړ کلچر یې راجمدی کو او زه چې اوس هم خلک دا په ډولۍ کې وړي نو ډېره به کوي ځکه چې زمونږ یو دا د خوشحالۍ دغه پاتې شوی دی په پښتنو کې او نور داسې زمونږ کلچر چې دی زمونږ نه ځي او ورکېږي ساته ساته نو موږ چېرې دا راجمدي کېږي د دې د وجې دا میله هم شوې ده او دا میله چې چا درکړې ده موږ د هغوی شکریا ادا کوو خاص کر د انتظامیه والا چې د په ښه طریقه سره خلک چې دا کومه میله چې دا کې د پښتون یو زوړ یاد را تازه کېږي بالکل پکې راځي دې کې نو تاسو چې جرګم پکې را کنه او زمونږ چې د اکتوبر کوټي ماشومان دي کوم را روان دي نو دوی زمونږ مخکنه ثقافت ګوري خاجي او تاسو په اخره کې د باجوړ عوام ته څه پیغام ورکوي زه ټول عوام ته دا ورکوم چې اول په خپل بچو تعلیمونه وکړي چې موږ ترقی وکړو او د ملک ترقی وکړي او بیا په داسې میلو داسې دغه چې زموږ په خپل موږ دغه کو چې را د خلکو ته راځي د قشنې په بار کې او ټول خلکو شکریا ادا کوم چې را د میله کې په شوق سره وکړل ولا راغلي دي خلک چې څه مطلب چې باجوړ نور خلک دا وایي چې باجوړ یو د امن کور دی یو امن ځای دی بالکل دا د امن ځای دی او هر ټیم راتلی شي موږ ورکلې کو مهمان نوازي به کو چې دا کم ځینې خلک راځي ان شاء الله موږ به په هغه باندې ځای کو دا خلکو یو جهان مننه ټیم راکولې جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو نوم دی مینوال خپل تعارف وکړئ ایوب د تنګینه او ما سره دا مرګره د اکرام مو دا په شریک رالو چې نن میله ده نو ډېره مزه ده پکې موږ د حکومت نه دا اپیل کوو چې دا مقرره دغه څه وساتي او دا ختمه نه کړي دغسې هفته په هفته باندې دا ورځ دا کوي خاجي دا راځي تاسو د میله کې څه داسې ولیدل څه شی هم پکې خوښ شو مو خو پکې زاړه یادونه ډېر وکتل چې کوم پکې زاړه شیونه دي هغه هم وکتل زړه م خوشحاله شو نور پکې داسې د زنګوګانې دي او نورې داسې مذاقي شیونه پکې ډېر هر څه م وکتل پکې ډېر خوشحال یو خاجي تاسو به د باجوړ عوامو ته څه پیغام ورکوئ د میلې باره کې زه د باجوړ عوامو ته دا پیغام ورکوم چې هغه دا میله برقرار وي نو بیا به راشي نو چې برقرار وي خو بیا ټولو ته مې دا درخواست دی چې بیا راځي او هره میله دا انجوی کوي نو ډېر خوند به کوي یو جهان مننه جی ټیم راکول सामने देखो मैं तो भी मालूम कैसे किसी से भूल रही है
सामने देखो, उठा दे पर्दा, दिखा दे जलवा, दुनिया देख रही है इस नागन को जो दीन के लहरों पर मस्त होती है। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। शीशनाग सपनी मस्त हो गई, शीशनाग सपनी मस्त हो गई, शीशनाग सपनी मस्त हो गई। सामने देखो, ऐसी चीजें बार बार नहीं आया करती। नए नए खेल है, नए नए कमाल है, नए नए आइटम है। आपके शहर में पहली मरतबा, आपके मेले में पहली मरतबा, आपके इलाके में पहली मरतबा।